بوتان، مجسمې، ډبرې، ازادۍ، بې ساري قوت لرونکي لوړ او غټ انسانان. دا ټول هغه افسانې دي چې د تاریخ په اوږدو کې غربي تمدن د خدای منونکو بشري کائناتو او بل طرف ته د محسوسو خدایانو، پیغمبرانو، کوډګرانو او بندګانو په اړه پیژندلي دي. پوښتنه دا ده چې ولې غربیانو پر الله جل جلاله باندې په دې بتپاله طریقه ایمان راوړی دی او دغه عقایدو څه ډول د مسیحیت پر رابرسره کېدو باندې اغیز وکړ او له مسیحیت وروسته یې د نوښتونو په دوره کې څه ډول پرمختګ وکړ. بالاخره د الله خدای په اړه اسلام څرنګه په خپلو تصوراتو سره له دغه ډول بتپاله تصوراتو څخه جلا شو. پخوانی شرک له مسیحیت څخه مخکې په غربي تاریخ کې د الله خدای منلو اصول. راځئ لږ به شاته لاړ شو. د اروپا تاریخي ریښو ته به ورشو. هغه لومړی مرحلو ته به ورګرځو چې له پخواني یوناني تاریخ سره مخ کېږي. د فیلسوفانو او حکیمانو تاریخ، هغه تاریخ چې اروپایي نړۍ ورباندې ویاړي. هغه فیلسوفان چې د دینی مفهوم په اړه په خپلو پوښتنو سره نړۍ مشغوله کړې ده. هغه دینی مفهوم چې د یو الله خدای د ذات په رڼا کې عملي کېږي. همداراز هغه پوښتنې چې د دغه ذات د طبیعت په اړه یې رابرسره کړي دي. دا دې وګورئ. هرقلیتس ته نوموړی یو اړخ ته درېږي تر څو د شیانو موجوداتو په بدلون او تغییر باندې استدلال وکړي چې باید داسې یو ذات موجود وي چې ثابت وي او بدلون نه پکې راځي. بل اړخ ته پیثاغورسیانو په ډاګه چغې وهلې چې الله خدای په ریاضیاتو د مسایلو په شان مطلق دی او له حسي نړۍ څخه پورته په بله نړۍ کې دی. دوی ځکه دا خبرې کولې تر څو پیثاغورس لومړنی هغه کس شي چې ریاضیت او دینی باورونه یې سره ګډ کړي وي. افلاطون بیا په دې نظر دی چې الله تر ټولو لوی ذات او د لوړو صفاتو رامنځته کوونکی او د نړۍ تنظیم کوونکی دی، مګر دومره ده چې نوموړی د الله خدای په اړه یوازې دومره فکر او غور کړی لکه د لومړني علت پیدا کولو په اړه چې څوک فکر کوي، یعنی هغه ضرورت چې د لومړني محرک په څیر وي، نه دا چې ګواکې داسې الله خدای به وي چې هم موجود وي او هم صفات ولري. ارسطو بیا وایي چې الله خدای یو مطلق بې مادي ذات دی او له نړۍ او د نړۍ له موجوداتو څخه خبر نه دی. داسې الله خدای چې د نړۍ پروا نه لري او نه هم د نړۍ د چارو غم ورسره شته. افلاطون بیا په دې نظر دی چې نړۍ د الله له طرفه یو فیض خیر دی خو پیدا کوونکی او خالق یې نه دی، ځکه د یوه شي له پیدا کولو سره شعور او اراده تړلې وي. خو دا چې خدای غیر مادي ذات دی نو دا دواړه ترې لرې کېږي. که وګورو د پخواني اغریق په کیسو او داستانونو کې له شماره وتلي خدایان موندلی شو. ګورو چې د هر شي لپاره یو ځانګړی خدای دی. د لمر خدای اپولو، د حکمت خدای اتینا، یو د شرابو خدای، بل د ښکار خدای او دریم د ښکلا خدای او څلورم د مینې، جګړې، غلو او تجارت خدای او داسې نور د بت پرستۍ خدایان. د کوچنۍ اسیا یو شخص د اروپا څیره بدلوي. د 5 او 10 میلادي کالونو ترمنځ په یوه یهودي کورنۍ کې یو هلک پیدا کیږي چې لومړی د اروپا پر تاریخ او په دویم قدم کې پر نړۍ باندې خورا اغیز کوي. په یاده موده کې چاول وزګېدو چې وروسته بیا په پولیس الرسول نوم مشهور شو. نوموړی هغه کس دی چې له شام څخه یې مسیحیت انتقال کړ او په اروپا کې خپور کړ. له انطاکیه څخه د مسیحیت استازي او دعوتګران روان شول، ان تر دې چې څه وخت وروسته د اروپا رسمي دین په مسیحیت باندې بدل شو. لومړني مسیحیت د الله خدای په اړه د یونانیانو تصور رد کړ او داسې تصور یې وبللو چې ګواکې له الله سره نه ښایي. په همدې اړه د تورتلیان په نوم یوه مسیحي فیلسوف داسې وویل: د بیت المقدس د سیمې باور او د اتینا فلسفه نه سره جوړیږي. نوموړی په دې باور و چې الهي ذات مادي طبیعت لري او د تسلیت اصلاح هم همده ته منسوب ده چې په مسیحي عقایدو کې زیاته مشهوره ده، یعنی پلار، زوی، روح القدس. که څه هم د دې اصطلاح په معنا باندې پوهېدل انسان ته ډېر سخت دي، مګر یوازینۍ لاره یې دا ده چې ایمان پرې راوړل شي. البته داسې ایمان چې په حقیقت باید په ړندو سترګو ومنل شي. له همدې ځایه مسیحي مثلث پلار، زوی، روح القدس په اروپا کې ان تر معاصرو پیړیو پورې رسمي مذهب وګرځېد.
خو په ورته وخت کې په مسیحي عقایدو کې الله خدای په ذاتي صفاتو باندې موصوف شوی. ګورو چې هلته له الله خدای د پوره علم او قدرت لرونکي او مطلق الموجود ذات بلل شوی. همدا شان په مسیحیت کې الله خدای مطلق خیر او مینه بلل شوی چې همدا خبره له ډیره مخکې وخته د اروپایي افکارو په تاریخ کې د هغې ستونزې لامل شوې ده چې نن ورځ د شر ستونزه بلل کیږي. ځکه تحریف شوی مسیحیت چې د کومو صفاتو په سترګه الله خدای ته کتل نو د دې پیچلې معضلې د حل لپاره کوم قانع کوونکی ځواب نه درلود. همدا شان د عقلي، علمي، کلتوري او سیاسي علومو په ډګر کې د مسیحیت لیدلوری کټ مټ هغه شان و لکه څرنګه چې د الله خدای په اړه و. بلاخره په ناڅاپي ډول د مسیحیت غږ په اروپا کې ورک او د هغه پړاو پیلامه وبلل شو چې د پرمختګ دوره یا زمانه ورته وایي. د اصلاح یا سمون ناچار هڅه. اوس مهال موږ د پرمختګ د دورې له پیل نه غږیږو. هغه مهال چې د کلیسا ځواک له منځه لاړ او په ورځني ژوند کې اغیز کمزوری شوی و او اروپایانو طبیعي علومو ته مخه کړه. هغه مهال چې د فرانسیس بیکون په مټو باندې هغه علمي تګلاره پیاوړې شوه چې د ریاضي او د منطق په رڼا کې د هرې پدیدې وسپي څېړنې ته پاملرنه درلوده. د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو له چټکتیا سره سم مسیحیت هم د نړۍ د تفسیر یا وضاحت په اړه خپل جادویي ګونګوالی له لاسه ورکړ او که د الماني ټولنپوه ماکس فیور په تعبیر سره ووایو نو په حقیقت کې له نړۍ څخه د کوډو جادو ایستل و. په همدې پړاو کې د الله تعالی په اړه عمومي تصور په ربوبي تصور باندې بدل شو. یعنی خدای د هغه انجینر په څیر دی چې د لوی قوانین جوړ کړي او ډیزاین کړي وي او پر نړۍ باندې حکمرانی کوي. خو بندګانو ته د هیڅ قانون رعایتولو په اړه امر نه دی کړی او نه یې پروا لري. تر همدې مهاله پورې لا هم په دې ټینګار کېده چې د بشریت په ژوند کې د الله شتون هغه محوري او مرکزي قضیه ده چې هیڅوک ځان ترې نشي خلاصولی. بالاخره پایله دا شوه چې د یوه مسیحي شخص مارتین لوثر په لاس د دینی او دنیوي نړۍ ترمنځ د بیلتون راوستو هڅې پیل شوې. د روشن فکرۍ دوره زمانه او له خدای سره د یوې وسیلې په څیر چلند. ګورو چې لږ موده وروسته اروپا د یوه نوې ګرځندې په لور مخه کوي چې د روشن فکرۍ د زمانې ګرځندی نومیږي. هغه مهال چې د اروپا لپاره له دین څخه د یوه نوي او مقدس بدیل په صفت عقل پرستی ځای ونیولو. په ورته وخت کې د الله د شتون او د هغه د صفاتو په اړه الهیات او دیني علوم له هر ډول مناقشو او څېړنو څخه شاته کړل شول. مطلب دا چې موږ نه وحي او نه هم ټاکلي دیني نسته اړتیا لرو تر څو پوه شو چې الله څوک دی. بالاخره د همدې روشن فکرۍ د زمانې د فیلسوفانو ترمنځ د الله مفهوم یوازې د یوې وسیلې په څیر استعمالېده او د بندګۍ او عبادت څخه لرې کړل شول. مشهور فیلسوف ډیکارت د خدای مفهوم داسې کارولی چې ګویا خدای د علومو او افکارو اساس او بنسټ او په هغه پرله پسې دایمي شک کې د پریوتو معنی بلل کیږي چې په حقیقت کې د ناپوهۍ لامل ګرځي. بل طرف ته سپینیوزا راغلو او نوموړي الله همدا واقعیت، طبیعت او د عقل قانون وګڼلو تر څو نوموړی وکولی شي چې په دې نظریې سره یوازینی جوهر او مطلق وجود د مفاهیمو په اړه د یوناني تصوراتو په شان تصور رامنځته کړي. همداراز په غربي فکر کې د الهي ذات د ضرورت لومړی اصل هغه بلل شوی چې مشهور فیلسوف ډیویډ هیوم رامنځته کړی دی او هغه دا چې نوموړي د ټولو علومو اساس او بنسټ ماده بللې ده او د همدغه فکر له مخې نوموړي وویل چې یاد اساس یعنی ماده موږ ته د کوم خدای د موجودیت په اړه دلیل په لاس نه راکوي او نوموړي د خدای شتون یوازې یو عاطفي میلان وګڼلو. ورپسې کانټ راغلو تر څو هغه فکر او نظریه خلاصه کړي چې له مخې مخکنیو روشن فکرانو فیلسوفانو له خدای سره د یوې وسیلې په شان چلند درلود او دې پایلې ته ځان ورسوي چې د اروپایانو په عقلونو کې چې د الله پاک په اړه کوم فکر موجود و هغه زموږ د فکر او غور کولو لپاره یو تنظیمونکې اړتیا بلل کیږي. لکه څرنګه چې د مهمو اخلاقي باورونو اساس او بنسټ هم جوړوي. بیا نو له کانټ راهیسې د خدای نظریه یوازې وذاتي نظریه وګرځېدله چې پر شخصي تجربه باندې ولاړه ده او داسې کوم موضوع نه ده چې سړی فکر پکې وکړي او په اړه یې دلایل وړاندې کړل شي. که وګورو نو څه کم سل کاله وروسته همدا غوره شیبه وه چې نیچه خپله مشهوره وینا اعلان کړه او ویل خدای مړ شوی دی او همدا راز نوې پرمختللې اروپا له خدای څخه یو مخ
لاس واخلي او هڅه وکړي چې په بشپړ ډول له دین څخه جلا شي. الله تعالی د اسلام پرنا کې اسلام د نور ادیانو پر خلاف له جلا تصوراتو سره راغلو، له داسې تصوراتو سره چې اساس ارزښت یې توحید ته ورکړ او د شرک مقابله یې خپل لومړیتوب وګڼلو. لومړی شی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلک ترې منع کول او پرېښودو ته یې رابلل هغه شرک و. ځکه په شرک په حقیقت کې د الله تعالی او خالق په اړه د انسان په تصور کې فساد رامنځته کوي. همداراز اسلام هغه مسیحي تصور هم رد کړ چې د بشریت د ژغورنې لپاره یې وړاندې کړی و. ځکه په مسیحي تصور کې د الله خدای ځینې صفات مخلوقاتو ته ورکړل شوي او یا دا چې مسیحي تصور الله خدای ته دا صفات ورکړي وو چې نه ورسره ښایېدل. اسلام له دغه لیدلوري سره راغلو ترڅو په څرګند ډول ووایي چې یو خالق دی بل مخلوق او دواړه سره جلا دي. همدا وجه ده چې په اسلام کې اساسي نص چې قرآن دی د الله جل جلاله له هغه صفاتو څخه ډک دی چې له شان سره یې ښایي او همداراز د هغو مشرکینو بدي پکې بیان شوې ده چې الله جل جلاله ته یې هغه شیان منسوب کړي چې له شان سره یې نه ښایي. له همدې وجې اسلام د الله جل جلاله او مخلوق ترمنځ د تړاو په برخه کې په ډېر ښکاره واضح ډول له نورو افکارو څخه جلا شو. یعنی دا چې خالق د خالق صفات او حقوق او د مخلوق حقیقت صفات او حقوق ډېر سره لري دي او خورا توپیر لري. الله جل جلاله مسلمانان له دې څخه منع کړي دي چې د ذات او صفاتو د څرنګوالي او کیفیت په اړه پلټنه وکړي او داسې ویلي دي لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د هغه الله جل جلاله په څیر هیڅ شی نشته او دی د هرې وینا ښه اورېدونکی او د هر څه ښه لیدونکی دی. همدا ډول نبوي نص هم شته چې د الله جل جلاله د ذات او صفاتو د څرنګوالي پیژندلو هڅه مه کوئ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی ذات الله. د الله جل جلاله د عظمت او لویوالي په اړه د هغه په مخلوقاتو کې فکر وکړئ او د ذات په اړه فکر مه کوئ. دا ټولې لارښوونې د مسلمانانو په تمدن کې عملاً راڅرګندې شوي دي. تاسې وګورئ د معمارۍ او ودانۍ جوړولو په برخه کې اسلامي فنون له هر ډول مجسمو او بوتانو څخه خالی دی، خو بل طرف ته بیا یوناني او مسیحي فن دا ځانګړنه نه لري. همداراز د عربي ژبې ساتنه او په عربي متونو کې د الله جل جلاله ستاینې ته جدي پاملرنه د تاریخ په اوږدو کې د اسلامي کلتور او فرهنګ یو جلا علم او ځانګړنه بلل کیږي. ګورو چې مسلمانانو د الله جل جلاله کلام قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې احادیث خوندي ساتلی او د دواړو برخو قرآن کریم او احادیثو تفسیر او وضاحت یې وروستیو نسلونو ته کټ مټ هغه شان نقل کړی لکه څرنګه چې په لومړي نسل صحابه کرامو کې موجود وو. دا ټول د دې لپاره چې د الله جل جلاله د توحید نومونو او صفاتو پېژندلو په اړه په اسلامي لیدلوري کې کوم خلل او نیمګړتیا رامنځته نه شي. ځکه خو د اسلام لیدلوری په مکمل ډول د هغه لیدلوري پر خلاف دی چې په مسیحیت کې رامنځته شوی. نو له همدې وجې د اسلام تصور د بت پرستۍ له فلسفو او همداشان د نړۍ او خدای په اړه د تحریف شوي مسیحیت له لوري څخه په مکمل ډول جلا دی. نو اسلام خپل ځان نه د ښکار په دام کې وغورځولو او نه هم د اندېښنو او تشویش په څپو کې او نه هم ځان هغو ملنډو وهونکو خلکو ته په لاس ورکړ چې پر دینی تصوراتو باندې هغه شان ملنډې وهي څرنګه چې د دوی فکرونه امر ورته کوي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. او خاص دی الله جل جلاله تر ټولو غوره او ښکلي نومونه دي، نو تاسې په دغو نومونو سره دی بلئ او حاجتونه ترې غواړئ او هغه کسان پرېږدئ چې د هغه په نومونو کې الحاد، کوږوالی او انحراف ته لمن وهي، ځکه ژر به دوی د هغو عملونو سزا ورکړل شي چې دوی به کول.